بیبي څه کوو څه کوو بېنډۍ را شو کوو که تورۍ یو هم نه دا ځو او تورۍ به شو کوو. سلامونه نیکې هیلې احترامات الله دې وکړي چې راته روغ جوړ او صحتمند وي. یو ځلې بیا له خیره سره سبزۍ له راغلي یو او بسم الله دا ونیسه شاپر دا شاپر ونیسه ما ته ګوره شاپر ونیسه ښه او بس پکې لار وکړو چې ورننوځو. خیر لوبیا پکې هم شوې ده خو لوبیا به وروسته کړو او دا تورۍ دې مخکې کړو ځکه چې دا کیجیږي او چې کیجي شي بیا یې مزه نه وي. اوس پکې غالبا چې ډېرې غټې شوي دي نو دا دې پکې بله بسم الله څنګه کچه دي او دا دې پکې بله بسم الله اجوینورو دا پکې واچوه دواړه ښه دغه پکې واچوه ښه او شاپر کې واچوه ښه. سبزۍ له راغلي یو سبزي کوو ما او اجوانور چې زما رویره ده او اجوانور سبزۍ ته ډېر زیاته خوشحالېږي. نن راسره محمد یمان نشته دی هغه خفه دی په کور کې په ژړا دی وایي چې ما له به چنچور راکې او چنچور ورله خفه کېږي چنچور باندې خفه کېږي ډېر زیات و چې دا نه راکې زه تا سره نه ګرځم نو هغه په کور کې پاتې شو او ما و اجوانور ته راغلي یو تورۍ شو کوو خو تورۍ ته ورننوتل سم لکه دغه منځ ته چې ورنوځي ګوره ښه ماشاءالله ډکې دي ښې سمې دا چې د الوګانو سره سره کړي که نه انتهایي غټه مزه کوي خو بغیر د الوګانو نه نه. اجوانور دا مواله ښه دې ځای کې درولمه ښه در ومې وشتو تا ولیدو ښه او لوبیا کوو که بېنډۍ اجوانورو بله درولمه ښه او ته دلته کښېنه ښه چې ونه یېرېږې ښه او زه دلته کې یم ښه دا له یوه دانه شو کومه او درولمه ښه او چې ونه یېرېږې غټې غټې درله ګورمه ښه الله اکبر دې کې ګرځېدل ډېر زیات ګران دي ځکه چې دا را پرېوتی دی او بیخي ځمکې ته نږدې شوی دی د ډېر زور دی پې د بره وزن پې ډېر زیات انتهایي ډېر زیات سیوا دی دا اوس لکه داسې ده لکه زه د چت د لاندې چې لګیا یم نو اوس په دې ځای کې لار ده زه کوشش کوم چې تاسو ته بره نه دا در وښیم خو اول پکې دا تورۍ تاسو ته کچه کچه اجوانورو زه دا نه را نه شي ښه زه تا ته درولمه بیا دې بهر نه شي وتلی ښه ماشاءالله ښې ډکې دي او د نظره نه شي هسې نه چې تېر څو ځلې زه دا درلمه ښه دا پکې کریلې دي تاسو ته ښکارېږي مه یېرېږه ښه ولې ته جاړې مه جاړه دا زه در مې وړه ښه ولې زه دا در ولمه دا دې در ومې وشته ښه والا ټول در پرېوته ښه دا کریلې دي پکې او دا پکې اوږده لوبیا دي ماشاءالله هر نمونه سبزي پکې ده په ډیټیل سره مخکې ما ویډیوګانې کړي دي او تاسو هغه کتلی شئ اوس نن صرف او صرف سبزۍ له راغلي ځینې پکې کیجي شوي دي دا چې د الوګانو سره سرې کړي ولې جاړي زه دا درلم ښه
ودرلم ښه چې ته جاړې بیا درلم زه درلم زه ماشاءالله بېنډۍ پکې هم ډېر زیاتې زبردست دي او د بېنډو پکې هم غاړ زګیرې او دغه شانتې په تاسو ته ښکارېږي ودې پکې هم خو به هر حال موږ راغلي یو سبزي له او سبزي تورو نه مې یو شاپر ډک لېږلی مې دی کومې چې تاسو ولیدو چې هغه ماشوم یې ژړل هغه شاپر ورسره ډک شوی و نو هغه نه شو وړلی که نه نو د هغې وجې نه ماشاءالله چې ښه په ګڼ تعداد سره پکې هره نمونه سبزي اویلیبل ده دا زما لاس کې تاسو ته کریلې وینئ کریلې نه تورۍ او دغه شانتې کریلې هم پکې تاسو ته ښکارېږي چې موږ هره نمونه سبزي پکې کرلې ده خو به هر حال داسې ده چې ځینې پکې داسې سبزي ده چې مطلب زمونږ د کور د استعمال د خلکو خوښېږي نه لکه څنګه چې کریله شوله دا خلک وایي چې یاره دا موږ نه خوښو ترخه ده او دې نه علاوه چې دا تورۍ مورۍ دا هم څوک دومره نه خوښوي خو به هر حال د الوګانو سره چې پخې شي او یا چې مطلب لوبیا پکې شو نو دا بیا لکه ډېره مزه کوي او دې نه علاوه کدو شو پکې دوه قسمه کدو یو پکې پیټا کدو او یو نری غاړی کدو نو هغه پکې هم شته دی هغه به درته هم ښیم خو دا تورۍ مې ځکه ډېرې وکړلې چې دغه دی دا یو ګاونډي دی هغه له به پکې ورکړو نو داسې نه ده چې یوازې د چا خبره چې میم زرمه او ټوله زما ګاونډي به پکې هم ساتي دا کوشش کوم چې ګاونډي دپاره پکې هم حصه وکړو او چې خواته ګاونډي موږ پخپله انتهایي غریبانان یو چې خواته ګاونډي دې وږی او ستا کره هر څه پراته نو دا چې کوم دی الله تعالی به یې مزه نه درکوي یو مسلمان انسان له بیا دغه چرې هم مزه نه ورکوي چې یو ګاونډي دې وږی تږی ناست دي او ستا دې چې کوم دی نو هر څه ډېري بلکل داسې به تاسو هم نه کوئ چې د ګاونډي حق به چې کوم دی چرې هم تاسو په خپله باندې نه استعمالوئ ستاسو نه یو څه سیوا نو یا که سیوا نه وي نو بیا هم تاسو د ګاونډي حق چې کوم دی هغه ورکوئ ځکه چې ګاونډي انتهایي ډېر زیات حقونه لري خو به هر حال یوازې دا نه ده چې موږ ورله په زکات کې حد ورکو او نور مال حال زموږ ښه ډېري جامه پیزار هر څه چې وي په هر څه کې ورله خپل حق پوره ورکول پکار دی ویډیو رانه اوږده کېږي به هر حال تاسو سره مې دغه لږ شانې د سبزۍ دغه ویلاګ شریک نو دا ښکلې ښکلې د سیز دغه چې کوم دي دا تشاله ورکړي الله پاک به ستا په دې باغ کې برکت واچوي چې هغه د هر نمونې کار وي هغه کې به الله پاک برکت اچوي کوشش کوئ چې د ګاونډي حق پوره خیال ساتئ دا اوس تا زه وړمه او د ماشومانو په لاس به چې کوم دی خیر سره ورسېږي ګاونډیانو ته نو هغه به هم را سره خوشحاله شي او الله پاک به پکې نور هم برکت واچوي له دغه د برکته او